السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زړه ته راتېرو او محترمو لیدونکو، امید دی چې تاسو به روغ او جوړ وئ او له یو څه ځنډ وروسته مو یو ځل بیا په یو نوي تخنیکي ویډیو کې هرکلی کوم. ګرانو لیدونکو، په دې هیله او امید چې تاسو به رانه ستړي شوي نه وئ او خفه شوي به نه یاستئ، ځکه چې بعضې وخت کله نه کله زما څخه هم ویډیوګانې یو څه نه څه وځنډېږي د بعضو مصروفیتونو له وجې ویډیو په خپل وخت باندې اپلوډ کړمه. نو په همدې خاطر ستاسو څخه ډېره بښنه غواړم. او ګرانو دوستانو، نن مې ستاسو لپاره یوه بله مهمه او ډېره تخنیکي ویډیو جوړه کړې ده. ګرانو دوستانو، په دې هیله مې چې تاسو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ، او که چېرته تاسو یوډي ټیچر یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زړه ته راتېر دوستانو، په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې څنګه کولی شو چې په یوټیوب کې یوه ویډیو په وخت سره موږ سرچ کړو. یعنې کومه ویډیو، کوم نعت او یا ترانه یا غزل چې موږ او تاسو په یوټیوب کې سرچ کوو، هغه په وخت سره سرچ کړو. چې مثال چې هغه ترانه یا غزل او یا لوبه چې زه یې په یوټیوب کې سرچ کوم د هغې د څومره وخت وتلی وي. یعنې کوم وخت کې بعض وخت تاسو به لیدلی وي چې موږ او تاسو یوه لوبه مثال سرچ کوو په یوټیوب کې، نو موږ او تاسو غواړو چې دغه لوبه مثال د پرون ورځې لوبه موږ سرچ کړو، پرون چې کومه لوبه ترسره شوې ده، او یا د پرون ورځې د فلم یوه برخه موږ او تاسو سرچ کوو، نو هلته په یوټیوب کې بیخي 3 کاله او 4 کاله مخکې فلمونه او یا لوبې موږ ته رااړوي. نو دې لپاره چې هماغه مقصودي لوبه او هماغه مقصودي ویډیو چې موږ او تاسې غواړو چې مقصودي ټایم باندې شوي وي هغه سرچ کړو، نو دا به څنګه سرچ کوو په یوټیوب کې؟ نو راځو خوږو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو دغه تخنیک او دا چل زده کړئ. نو تاسو موږ سره ته ویډیو تر اخره پاتې شئ. راځئ، تاسو به لومړی راشئ، خپل یوټیوب چینل به یوټیوب به راخلاص کړئ. وبښئ، لومړی به خپل یوټیوب اپلیکیشن خلاص کړئ. دغه د مر خلاص کړئ او له هغې وروسته به تاسو دلته راشئ د یوټیوب سرچ ته، او په سرچ کې مثال تاسو به دلته ولیکئ، لکه مثال زه لیکم چې انګلیسي مې چې کوم وخت کې ولیکله دلته، نو تاسو ګورئ دوستانو دلته یې ماته ویډیوګانې راواړولې، خو تاسو ګورئ د لومړۍ ویډیو چې ده تقریبا د هغې 2 کاله کېږي، او د بله ویډیو چې ده د هغې تقریبا 2 کاله د بلې هم کېږي. نو زه غواړم چې تازه ویډیوګانې چې یوه میاشت مخکې پورته شوي وي داسې ویډیوګانې ته ماته راواړوه. مثال زه یوټیوب چینل ته وایم چې داسې ویډیوګانې مې پکار دي چې هغه یوه میاشت مخکې ترسره شوي وي او یوټیوب ته اپلوډ شوي وي. وبښئ، نو تاسو به راشئ په دې څنګ کې د کوم 3 نقطې چې دي دې باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ. دغه 3 نقطې چې کوم وخت کې تاسو ووهئ، دلته تاسو ته راځي سرچ فلټرز د سر باندې کومه لیکنه چې ده، نو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، سرچ فلټرز باندې، او دلته به تاسو راشئ، دلته لیکلي دي اپلوډ ډیټ، او دلته ما سره دي اني ټایم معنا ده چې کوم وخت چې یوه ویډیو اپلوډ شوي وي. لکه مثال ما چې د کومه ویډیو په کار ده، دغه ویډیو چې کوم وخت اپلوډ شوي وي ته یې ما ته راواړوه، چې هر وخت اپلوډ شوي وي. نو ستاسو په ټلیفونو کې شاید همدا قسم ته وي، اول ځل چې تاسو سیخ کړی نه یي ټلیفون فلټر ته، نو همدغه اني ټایم پکې کېږي. نو تاسو به دلته راشئ، په دې څنګ کې به تاسو د اني ټایم باندې به تاسو کلیک وکړئ، او دلته لیکل شوي دي د سر باندې اني ټایم، لاست اور، ټوډے، this week، this month او this year. دغه اپشن تاسو درکړل شوي دي. اني ټایم معنا هر وخت چې پورته شوي وي ما ته ویډیو راواړوه، او یا د لوبه چې ما سرچ کړې ده ما ته راواړوه. او لاست ټایم معنا تیر ساعت چې پورته شوي وي یوټیوب ته، او ټوډے معنا چې نن ورځ کې پورته شوي وي، this week معنا چې په همدغه اونۍ کې پورته شوي وي، او this month معنا په همدغه میاشت کې چې پورته شوي وي. دغه ویډیو چې د ما په دې سرچ کې لیکلې ده، دا ویډیو هغه ویډیو ما ته راواړوه چې هغه په دې میاشت کې پورته شوي وي یوټیوب ته. او لاندې لیکل شوي this year، یعنې همدغه کال کې چې پورته شوي وي ته هغه ویډیو ما ته راواړوه. نو تاسو به دلته راشئ، کومه چې تاسو خوښه وي، لکه مثال زه غواړم چې په دغه میاشت کې کومه ویډیو پورته شوي وي هغه دې ما ته راواړوي. نو راځم this month باندې زه کلیک کوم، او لاندې به راشئ اپلای به یې کړئ. له اپلای وروسته به لږ تم شئ ورته، دلته به اوس تاسو ته راواړئ. ګورئ خوږو دوستانو، دلته ما ته د لومړنۍ ویډیو راواړوله، دغه د انګلیسي ویډیو ده، لغات انګلیسي کې
د ځان دپاره استعمالیږي. دغه ویډیو ته تاسو وګورئ، دلته د هغې وخت هم وګورئ، لیکل شوي دي 2 weeks ago، یعنې د همدغه ویډیو 2 اونۍ وتلي دي. 2 اونۍ چې کله وتلي دي، خو پوه سه چې په همدغه میاشت کې دا ویډیو اپلوډ شوې ده. او لاندې بله وګورئ، د هغې هم څومره ټایم وتلی، 6 ورځې د هغې وتلي دي. او داسې نوره ویډیوګان تاسو که چېرته لاندې پسې راشئ، د ټولې ویډیوګانې همدا قسم ته خبره ده. نو ګرانو دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دغه تخنیک څخه په استفادې سره تاسو د خپل مقصود وخت ویډیوګانې په یوټیوب کې سرچ کړئ او پیدا یې کړئ. نو انشاءالله چې دغه ویډیو به درته ډېره مفیده تمامه شوې وي، ځکه زیات دوستان په دغه جنجال باندې اخته یې. کله چې کومه ویډیو دوی وغواړي چې زه دا ویډیو پکې پیدا کړم، یا دغه لوبه پکې پیدا کړم، یا بل نعت یا بل څه، دوی ته د 5 کالو او د 6 کالو مخکینی ویډیو دوی ته راوړول کېږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو به له همدغه جنجال څخه خلاص شئ او دا ویډیو به درته مفیده تمامه شوې وي. بیا هم تاسو په درانه او خوږه چوپړ کې حاضرېږم د یوې نوې تخنیکي او یا د انګلیسي ویډیوګانو سره. تر هغې مو په لوی الله پاک سپارم. الله مو مل شه او خوشحاله